الرحمن الرحیم. هغه رب ته ثنا ده چې صفت دې د عنا ده، په هر شي دا نابینا ده، ډېر راضي په دا وینا ده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. که ویریږي له عذابه یا تعمیل ثوابه، جنت غواړي بې عتابه، وایه دا ذکر وایه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مکفر دی سیئاتو، بلندی دی درجاتو، معظم دی حسناتو، بهترین دی کلماتو. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اولیاء که انبیاء دی، لوٹی تیگی که گیا دی، ملائک سبا حیا دی، ټول په دا ذکر گویا دی. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عرش کرسی او اسمانونه، ځمکه ونې واړه غرونه، حیوانات هم دریابونه، واړه وایي دا ذکرونه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. کل طاعت دی عالم ګوره، که یو کس وکه وروره، یو قبول نه دی هر ګوره، څومره وایه یې په زوره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شرع حکم دی کفار کا، څو په جهر دا اقرار کا، که په زړه دی اعتبار کا، نو خلقو ته اظهار کا. شرع حکم دی کفار کا، څو په جهر دا اقرار کا. لا اله الا الله. مکلف چې په دا راز ده، دا یو وار ورباندې فرض ده، چې څوک یې واوري دا مې غرض ده، لازم سوی لکه قرض ده. لا اله الا الله. دی ایمان تجدید تکرار هم سنت دی په اختیار، همیشه وایه په بار بار، په خفیه هم په اظهار. لا اله الا الله، لا اله الا الله. رب دی ورکاندې توفیق، چې مؤمن شي په تحقیق. پرېږده دا شیطان رفیق، اقرار وکړه په تصدیق. لا اله الا الله. چې د دې فرضو منکر وي، منافق یا به کافر وي، چې ظاهر باطن طاهر وي، مسلمان په دې ظاهر وي. چې لا اله الا الله. کلمه مثال شجر ده، بیخي په زړه په اسمان سر ده، نور ډېر تابان ته لمر ده، ټول جهان پرې منور ده. لا اله الا الله. معرفت دی دی میوه ده، دی انځیر غوندې خوږه ده، کافرانو ته ترخه ده، هم تر هر تیغه تیره ده. لا اله الا الله. چې شیطان دی هر چا عمل ده، په ایمان کې خلل ده، دا توحید په ده ثقل ده، د مؤمن د زړه سنپل ده. لا اله الا الله. کلمه چې مؤمن وایي، رب دا بنده وستایي، ملائکو ته نمایي، په اردم در سره شایي. لا اله الا الله. فیض محمد دنیا بس کړه، تر شاکل هوا هوس کړه، مقصد یو ذات اقدس کړه،
دا ثنا په هر نفس کړه لا اله الا الله چې هنگام دی ذوالقدن سی له دنیا اشکدی رفتن سی قاصد راسید هجران بیا به وکړي ډېر ارمان ثنا وایه د سبحان غفلت مکړه ته یو آن چې بنستانه شي زبان بیا به وکړي ډېر ارمان چې محروم شي له طاعاتو په سختي د سکراتو لوی خطره وي په ایمان بیا به وکړي ډېر ارمان اوس چې دید لري د سترګو تلاوت کوه په غبرګو چې خیره دې سي چشمان بیا به وکړي ډېر ارمان چې دې اورېد اذان زر مسجد ته سه روان تابع نه سي د شیطان بیا به وکړي ډېر ارمان یو تکبیر اول جانه له دنیا له ما پیهانه بهتر کړی لوی سبحان بیا به وکړي ډېر ارمان چې تارک دی جماعت وي شرمنده به په قیامت وي دا خوی کړي منافقان بیا به وکړي ډېر ارمان د جمعې په ورځ دینداره واخله لاس له بله کاره واوره دا دیره فرمان بیا به وکړي ډېر ارمان چې جمعه نه کړي بې عذره ته خبر سه له دې فرضه لعنتي د دې سبحان بیا به وکړي ډېر ارمان که هر څو وي متقي نوشته سلو شقي په کتاب کې د دیان بیا به وکړي ډېر ارمان د لعنت مهرې په زړه سي پیدا دې را پکړه خبر نه وي دی په ځان بیا به وکړي ډېر ارمان که یې حج وي که صلات که روزه وي که زکات قبلوي یې نه رحمان بیا به وکړي ډېر ارمان په دنیا یې دا جزا وي چې د ګور سوې سزا وي دا حدیث ګوره روښان بیا به وکړي ډېر ارمان ته مشکات او مسلم ګوره دا حدیث د نبي وروره پکې ښکلی دی عیان بیا به وکړي ډېر ارمان د دنیا آخر جفا ده چې جزا ده په میزان ده هم په مال هم په فرزندان بیا به وکړي ډېر ارمان په غفلت کې د ډېر زیان ده د دنیا آخر جفا ده چې جزا ده په میزان ده هم په مال هم په فرزندان بیا به وکړي ډېر ارمان که روپۍ شي په لکونو اشرفۍ شي په زرګونو کل به واخلي وارثان بیا به وکړي ډېر ارمان چې زکات به ادا نه کړي په قیامت به افسوس وکړي ټول به سي تا ته ماران بیا به وکړي ډېر ارمان دم په دم به دي چیچینه هم به تاپې داغه وینه که هر څو سي پښیمان بیا به وکړي ډېر ارمان تا ته وایي ګمراهان په زکات کې د زیان د دښمن ماوره فرمان بیا به وکړي ډېر ارمان په دوزخ دې تېرېده دي په هر ځای دې درېده دي سله تاوسي پرسان بیا به وکړي ډېر ارمان په محشر کې دې حساب ده په دوزخ کې دې عذاب ده په چا مه کړه بدګمان مه غیبت کړه مه بهتان په صراط پسې حیران بیا به وکړي ډېر ارمان په دوزخ به شي بریان په دوزخ به شي بریان په شپه ورځ به په ګریان زوروي ولې دا خواران بیا به وکړي ډېر ارمان هم د دوی ګناه به واړه هم د دوی ګناه به واړه په قیامت شي ستا په غاړه که ښکاره وي که پنهان بیا به وکړي ډېر ارمان ستا طاعت به دوی ته ورکي دا مظلوم به بختور کي سقر شدي تا مکان بیا به وکړي ډېر ارمان چې نفسي نفسي ناره سي ګناهونه ټول ښکاره سي ټول به کېږدي په میزان بیا به وکړي ډېر ارمان زوی به تښتي له موره مور به تښتي له وروره غم به کړي هر څوک دي ځان بیا به وکړي ډېر ارمان د دنیا آخر
اوس به وخورې دنیا واړه ګناه خاص دې تا په غاړه چې بندي سې په نیران بیا به وکړې ډېر ارمان که شې پټ په زر حجابه چې حاضر شوې تر حسابه هر اندام به دې کړي بیان بیا به وکړې ډېر ارمان فیض محمد که ګناهګار ده ربه تا ته امیدوار ده که دې تا نه وي غفران بیا به وکړې ډېر ارمان دیګ نورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين بقائمان اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقداران صاحبان مباركان درجات عليك خصوصا دا کور خدای پاک دی حاجی صاحب میرولی کور خدای پاک گذشتگان اقداران پلرونه نیکونه ابا اجداد دی موږ او د دوی خدای پاک سره دې پانی دنیا شکتللی دي وفات سوي دي خدای پاک که به په زحمت وي په راحت کې که به په راحت وي خدای پاک په جنت کې که به په جنت وي پروردګار عالمه د تا دیدار په نصیب وګرځي خدای پاک ټول شهیدان د افغانستان ټول مؤمنان د افغانستان خدای پاک دې ټول دنیا مؤمنان مسلمانان د حاضر مجلس خدای پاک په دې ټول کلی باندې خدای په دې ټول ولس باندې په ټول مؤمنانو باندې په افغانانو باندې خدای رحمتونه راووره خدای برکتونه پر راووره خدای پاک دې موږ په وطن کې امن راولي خوشحالي راولي سوله راولي خدای پاک دا دې موږ وطن د دښمنانو شکه وساتي له ظالمانو شکه وساتي خصوصا دا دې موږ خپلوان ټول اقربان گذشتگان خدای پاکه مغفور و مرحوم که خدای باقیم له غمجنې ورځې شکه وساتي خدای پاکه پروردګار عالم خصوصا دا کور خدای پاکه دا زرولی میرزا علی خان حاجي صاحب میرولی خدای پاکه ټول خیلخانه ټول اولادونه یې نومونه نه راځي خدای پاکه د دواړو جانو سرخوري په نصیب کې د دواړو جانو سعادت و کامیابی په نصیب کې له مرضو له آفتو له مصیبتونو یې وساتي دما اولادو ته تاسې دعا وکړئ هغه دې خدای نیک کړي خدای دې ټولو ته مسلمانانو ته دې خدای د نیکي هدایت وکړي یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو خدای دې ټولو ته هدایت وکړي ټولو مؤمنانو ته خصوصا موږ او تاسو ټولو ته وړو ته غټانو ته مشرانو ته د نیکۍ هدایت هم په نصیب کې په هغه لارم برابر کې خدای پاکه چې ته پرې خوشحالېږې چې ته پرې راضي کېږې خدای پاکه له شره د شیطانه له شره د نفسه له شره د نفسه وساتې خدای پاکه د ټولو ایمانونه سلامت کې د ټولو توبه قبوله کې خدای پاکه د ټولو عبادتونه قبول کې خدای مسافر د اهل اسلام خدای پاکه سبب د خپل وطن وګرځي خدای پاکه مریضان د اهل اسلام ته خدای پاکه که په شفاخانو کې دي که په هسپتالو کې دي که په کورو کې دي خدای پاکه تل خپله دره دوا ورکړي مریضانو ته خدای تل خپله دره دوا ورکړي مړي گذشتگان ټول مسلمانان وبخښي کلمه ګوی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدای پاکه مغفور و مرحوم کړي خدای پاکه ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته
خدای پاک اتفاق و اتحاد په نصیب کې خدای له بې اتفاقي نه وساتې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولمن قال ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدای پاکه په آخر وخت کې د ذوالقدر په وخت کې خدای پاکه دا کلمه هم په ژبه باندې په زړه باندې جاري کې او د همدې کلمې تر بیرغ لاندې د حشر په ورځ راپورته کې له دې کلمې مبارکې شکم لاس مه خطا کړې خدایه په زړو کې په ژبه کې په دماغو کې دا جای کې او د دې په برکت باندې خدایه په ټول افغانستان په ټولو مسلمانانو په ټولو مؤمنانو باندې ته فضل و کرم وکړې اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين یو دعا تاسې ماته مو کوي چې دا کړکېچ مې خدای جوړ کړي د زړونه یې راته کوي مولوي صاحب وروره بهاي جان هغه نه په مکتبو کې ستا نه په دا هغه ویلې کاتب لیکل هغه به یو بیت ویلې دغسې کاتب هغه ته وایي سیالکي هغه به ورته لیکل د ده مبارک په خولې به راوتل نو دا د هغه اولیاو د خولې خبرې دي دا به دغه ټول هغه بیا ډکومه درته دلته دغه دی وایي دغه پارسي به مې یادانه ووایم چې پارسیوان یې مو اوري کم ده راته چالان که راغی د ما چالان که اعوذ بالله